پریب کې یو شکایت دی چې همیشه دپاره زموږ حتی اسلامي ویډیوګانې سیسټم ډیلیټ اجازه ورته نه ورکوي، د اسلامي امارات ویډیوګانو ته اجازه نه ورکوي. نو بیا ته څنګه ویلی شي دا ستاسو دپاره جوړ شوی دی، یعنې زموږ جامې دپاره جوړ شوی زموږ د رسولو مطابق. زه به دا ورته ووایم چې ریب یو غټ انجن دی او د ورځې پکې 200 ویډیوګانې اپلوډیږي. نو موږ کوم اے آی موډل چې جوړ کړی دی هغه صحیح ټرین نه ده شوی تر څو پورې پوه شي چې کوم ویډیوګانې په ریب کې راشي او کوم را نه شي. بعضې وخت کې که ورور د اسلامي مینه چاته ښکاره کوي نو ریب فکر کوي چې دا بل طرف ته تللی دی نو هغه ویډیو ډیلیټ کړي. نو په همدې دلیل زه خلک دا وایم چې کیدای شي تاسو یو څو شیان په ریب کې وګورئ چې هغه تاسو ته لږ زر سوال پیدا شي، لیکن په دې پوه شئ او باور ولرئ چې زموږ ستاسو هدف یو دی. لیکن ما ته ټایم په کار دی چې زه دغه ټکنالوژیانې جوړې کړم او پلیټفارم ډیولپ کړم تر څو پورې دغه مشکلات نه ختم شي. لیکن الحمدلله تاسو ګورئ ورځ په ورځ د ریب استفاده زیاتیږي، خلک یې مختلف شیان استفاده کوي، څوک یې په سوشل میډیا استفاده کوي، څوک مینی اپ استفاده کوي چې وکولی شي قبله او اذان او اذکار پکې وکړي، او څوک استفاده کوي چې خپل کور ته پیسې ولېږي په موبایل ټاپ اپ لري، او بعضې خلک استفاده کوي چې خپله ای سیم واخلي یا واوچر واخلي. نو موږ الحمدلله مختلف موډلونه په ریب کې لرو چې تاسو نه ګټه اخیستلی شي، او ډېر زر به زه خلکو ته ووایم چې ریب تاسو پیسې څنګه جوړولی شئ. نو خپل دا ویډیو ته لنډه ووایم چې ریب زموږ ستاسو پر ارزښتونو ولاړ دی، خو بعضې وخت کې تخنیکي مشکلات د وجې نه تاسو موږ نه خفه کېږئ، بلکې موږ ته صبر وکوئ.